سلامونه ملګرو. دغه وروستۍ اوضاع ته او دغه وروستیو حالاتو ته هڅه مې کړې ده د نظم په کلب کې یو څه ولیکمه. دغه نظم دی، نو نظم به وایو. د نظم عنوان دی د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. له ډاکټر صاحب نواب میرزا څخه نړۍ مننه چې دغه زحمت یې ویستی او دغه ځای جوړ کړی. خو نظم باندې پیل کوو. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. پاچا صاحب دې واورئ. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. پښتنې پیغلې سرتوره شوې خرڅېږي لکه بنګې میخوارانو ته ګډېږي. لوږې هر چا نه هر دود دستور هېر کړی. وروروژنه د پیسې په بدل کېږي. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. که په خاوره معامله د مور تشبیه وي، بیا له موږه بې وجدانه خلک نشته. سرحدونه دې درچور کړل ګاونډیانو تا کې نور افغانستان خلک نشته. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. په سرتېرو معاملې کېږي خرڅېږي. د دې خاورې هر مین ته دار رسېږي. په سرتېرو معاملې کېږي خرڅېږي. د دې خاورې هر مین ته دار رسېږي. دولت 20 ځایه تقسیم دی. په زورواکو پاچاهي کا هر څوک خپل ډول ته ګډېږي. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. موږ یې وینو هر خوا شور دی چور خو بال دی. موږ یې وینو هر خوا شور دی چور خو بال دی. مګر حق ویل تر ټولو لوی بال دی. څوک چې چور که د دې خاورې سره و سپین حساب نشته، بیا د هغه سړي مال دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. بلۍ ګرمه مسلسل خلک خرڅېږي. په پردیو باندې خپل خلک خرڅېږي. مکمل کور وژل کېږي برناحقه. په یو کور کې مکمل خلک خرڅېږي. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. هر چا جوړ د خپل وکور مخته مورچل دی. هر چا جوړ د خپل کور مخته مورچل دی. د هر ښار قاضي فاسد دی. لوی غل دی. نظامي جنرالان ټول سړي خواره دي. د بل پښو ته یې ټیټ کړی خپل اتل دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. هر چا جوړ د خپل کور مخته مورچل دی. د هر ښار قاضي فاسد دی. لوی غل دی. نظامي جنرالان ټول سړي خواره دي. د بل پښو ته یې ټیټ کړی خپل اتل دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. بهرنۍ چې وژل کېږي د فرسان دی. مګر خپل وګړی حس هومره آسان دی. بهرنۍ چې وژل کېږي د فرسان دی. مګر خپل وګړی حس هومره آسان دی. د دې خاورې هر اتل سوال کړي په چوک کې. د دې خاورې هر اتل سوال کړي په چوک کې. د پردي وطن یو سپی دلته انسان دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. دولتي څوکۍ پیسو باندې خرڅېږي. دولتي څوکۍ پیسو باندې خرڅېږي. څوک چې زور لري د هغه چا رسېږي. د فساد مبارزین لوی خاینین دي. دلته ژوند تش د بنده سیوري ته کېږي. دولتي څوکۍ پیسو باندې خرڅېږي. څوک چې زور لري د هغه چا رسېږي. د فساد مبارزین لوی خاینین دي. دلته ژوند تش د بنده سیوري ته کېږي. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. دلته ښار کې ښار ساتونکی ترهګر دی. دلته ښار کې ښار ساتونکی ترهګر دی. ښه سړی یو شرابخور دی او لوفر دی. دلته ښار کې ښار ساتونکی ترهګر دی. ښه سړی یو شرابخور دی او لوفر دی. د قاتل ځای میخانه مقتول زندان کې نر هغه دی چې ساتلی خپل سر دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی. ارګ حمد ډلبازیو په کور واوښت. زه یې نه منم پاچا له دې زور واوښت. ارګ حمد ډلبازیو په کور واوښت. زه یې نه منم پاچا له دې شور واوښت. او
پارک تور دی د پخې رنډۍ خانې پارک تور دی د پخې رنډۍ خانې اوس پاکستان زموږ پر پلو په زور واوښت د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی د دفاع وزارت حق د نجونو کېږي د دفاع وزارت حق د نجونو کېږي هلکان د په ښادیو کې ګډېږي د عامه وژنې نوم مسلماني ده هر فرمان د پردیو تطبیق کېږي د دفاع وزارت حق د نجونو کېږي هلکان د په ښادیو کې ګډېږي د عامه وژنې نوم مسلماني د هر فرمان د پردیو تطبیق کېږي د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی همت نځي په شا بیا د زهر وخوري همت نځي په شا بیا د زهر وخوري په ولس باندې ملا د زهر وخوري که غلط وم نو له مانه د سر غوڅ کړي که غلط وم نو له مانه د سر غوڅ کړي که په حق وم نو پاچا د زهر وخوري د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی پښتنې پیغلې سرتوره شوې خرڅېږي لکه بنګې میخوارانو ته ګډېږي لوږې هر چا نه هر دود دستوره هېر کړی او نور وژنه د پیسې په بدل کېږي د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی په سرتېرو معاملې کېږي خرڅېږي د دې خاورې هر مین ته دار رسېږي دولت 20 ځایه تقسیم دی په زور واک پاچاهي کا هر څوک خپل ډول ته ګډېږي د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی موږ یې وینو هر خوا شور دی چور غبال دی مګر حق ویل تر ټولو لوی بال دی څوک چې چور که د دې خاورې سره و سپین حساب نشته بیا د هغه سړي مال دی د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی بلی ګرمه مسلسل خلک خرڅېږي په پردیو باندې خپل خلک خرڅېږي مکمل کور وژل کېږي برناحقه په یو کور کې مکمل خلق خرڅېږي د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی د دفاع وزارت حق د نجونو کېږي هلکان د په ښادیو کې ګډېږي د عامه وژنې نوم مسلماني ده هر فرمان د پردیو تطبیق کېږي د دې هرې ناروا مسؤل پاچا د دې هرې ناروا مسؤل پاچا دی همت نځي په شا بیا د زهر وخوري په ولس باندې ملا د زهر وخوري که غلط وم نو له مانه د سر پرې کړي که په حق وم نو پاچا د زهر وخوري د دې هرې ناروا مسؤل پاچا